سلام دوستانو. یو دوست لیکلی استاد په یو کتاب کې مې لوستي و چې نارینه باید آرامه پرېښودل سي او خاموشي یې ماته نه سي، خو سر مې سم خلاص نه شو. ستاسو دلیل څه دی؟ آیا تاسو په همدې باور یاست؟ ښه، دا یو باور نه ده ورور، ښه خورې یا ورور، زه په دې باور یم یا نه یم، اما دا یو حقیقت ده چې نارینه او ښځینه د ستونزو په برید، د مینې په برید، د سیاست په برید، د ورزش په برید، د پیسو په برید، د لمر په برید، د شپې په برید، د خوړو په برید، د خوب په برید، د جنسي اړیکو په برید، د اولادونو د شتون او د نه شتون په برید، د ملګرتیاو په برید، او په هره چاره کې له ښځې سره ځمکه او اسمان فرق کوي. اما ستونزه هله را پیدا کیږي، غټیږي او لویږي او په یوه ربړه او په یو فاجعه بدلیږي چې نارینه یا ښځینه دغه حساسیتونه او دغه بدلونونه او توپیرونه ونه مني. سره له دې چې زه په دې دا چې تاسو ویل زه باور لرم که نه، زه په دې باور یم او دا حقیقت غواړم تاسو سره شریک کړم چې بلې نارینه سخت سکوت ته ضرورت لري. یعنې نارینه چې کله ستونزه پیدا کوي په سکوت یې حلوي، په خاموشۍ یې حلوي، او ښځه چې کله ستونزه پیدا کوي په خبرو او په نه سکوت او په نه ګوښه‌توب یې حلوي. ښځه چې کله ستونزه پیدا کوي داسې یو حالت اخلي، او نارینه چې کله ستونزه پیدا کوي په داسې یو موډ ځي ژوند ته او کیني او ستونزه حلوي. کله چې ښځینه راځي او په خپلو خبرو ستونزه حلوي، نارینه داسې فکر کوي چې زر باید یو حل لاره ورته ووایم، یا زر باید دا مشکل ورته توضیح و تشریح کړم، او یا ورته ووایم چې چپ کیدای ستونزه حل سي. نارینه په غلطه روان دي په دې برخه کې. ښځه چې کله د خپل میړه یا د دې په ژوند کې د نارینه له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي او نارینه خاموش او ساکنه ویني، نو راپاڅېږي او کوشش کوي چې د نارینه دغه سکوت مات کړي، دغه خاموشي ماته کړي. نارینه په دغه خاموشۍ کې په یو حل پسې ګرځي، په دغه خاموشۍ کې، په دغه یو خاموشۍ کې د جوړه کړي ځان ته، دا ستونزه حلوي او په اصطلاح په یو مرحله کې شتون لري. ښځه راسي دغه سکوت ور خراب کړي او د حل مسله ور خرابه کړي. بیا دا داسې معنا ورکوي لکه یو څوک چې ځي او د مار په سوړه کې، د مار په ځاله کې لښته وهي. کله چې د مار په ځای کې لښته ورننه باسئ یا مار ته د ده په ځاله کې آزار ورکوي او مار په ټول خشم په خپله ټوله غصه راوځي او دا خپل هغه پورته کوي، دا خپل سر، او دا په خپل ژوند کې چې څه زار او زهر یا کوم سموم راټول کړي ټول په تاسو درشیندي او تاسو ایره کی. بیا تاسو په قار یې چې موږ خو غوښتل چې مرسته وکړو. او زه غواړم دا ووایم چې نارینه په خپله دنیا کې او ښځینه باید په خپله دنیا کې درناوی وسي او ومنل سي که موږ غواړو چې ستونزه حل کړو. دویمه مسله چې ډېره مهمه ده، د نارینه خاموشي یا سکوت ته اړتیا لري. یعنی نارینه د هغو اړتیاو په اډانه کې چې لري او په ټولګه کې چې لري یوه ډېره جدي او مهمه اړتیا یا وایم ستونزې نارینه لري، هغه سکوت ده. نارینه سکوت ته اړتیا لري، ضرورت ورته لري. نارینه په سکوت کې وده کوي، نارینه په سکوت کې سکون پیدا کوي. نارینه سکون ته د خوړو په سترګه، د اوبو په سترګه، د خوب په سترګه ګوري. کله چې نارینه سکوت کوي لکه یو څه چې خوري، لکه یو څه چې اخلي، او دا خوشحالي ورکوي، ښه حس ورکوي او ښه خوند ورکوي.
او سمبالي یې ښه کوي یې جوړوي یې خوږوي یې ورژوند او دا مورد له بده مرغه موږ په ډېری مواردو کې په ډېری مسایلو کې په ډېری کورنیو کې نه مراعاتو یا په هغو اړیکو کې چې معمولا نارینه او ښځینه لري یو بل یې سم نسي سره مراعاتولی درېیمه مسله نارینه د ستونزو پر مهال او د ستونزو په وخت کې یوې فضا ته ضرورت لري یوه سچویشن ته یو وضعیت ته یو حالت ته یعنی ښځه چې ستونزه حلوي فضا نه غواړي خبرې کوي کار چېرته وه که په موټر کې وه که په ګودر کې وه که په فاتحه کې وه که په جومات کې وه غواړي خبرې وکړي ستونزه حل کړي اما نارینه چې کله ستونزه حلوي فضا غواړي یو خاص موډ غواړي نارینه د خپلو ستونزو د حلولو لپاره موډ ته ضرورت لري فضا ته ضرورت لري او دغه مسله د دې ښکارندویه او د دې حقیقت ثابت کوونکې ده چې په ګڼو نارینهو کې په دنیا کې ثابته شوې ده کیدای شي اوس ځینې نارینه یې دغسې وضعیت ونه لري یا یې په یوه کمه فیصدي ولري اما دا په دې معنا نه ده چې د ګڼو نارینهو یا په نړۍ کې د ټولو نارینهو حس یا د ټولو نارینهو وضعیت موږ وارزوو یا قضاوت پرې وکړو په پای کې غواړم دا ووایم چې هغه څه چې تاسو ورور خورې هر څوک چې تاسو لوستي وه چې نارینه سکوت ته ضرورت لري نارینه آرامش ته ضرورت لري پرته له شکه چې دا یو حقیقت ده او تاسو هله کامیابېدی سئ چې د نارینه دغه وضعیت دغه خصوصیت او دغه ځانګړنه وپېژنئ او ویې منئ مننه